په موده پس را مخامخ شو د حمید الله صاحب په فرمایش باندې د ما دلته شاګرد و غټ غټ برید شو ماشاءالله په موده پس را مخامخ شو هجران سیزلې زړه مې یخ شو په دیدن موړ زما ګل رخ شو او پیزوان مې ستا بریتو کې خښ شو تر دروازې پورې کږه سره تلمه ما لا د زړه خبره کړې نه وه ته رانه پاسېدې روان شوې لاړې بغداده دانش چې یو پیره کیسه کوله وایي 2003-2004 خبره وایي نوی نوی سکول مې ګولاو کړی وایي کلاس 4 راغی ما ته وایي چې ستاسو یو میلمه دی وخت کې خودونه چا پېژندم نه میلمه مې راوسته ځان سره مې کېنه کلاس 4 ته مې یوړشه ترمس چې یې راوړه میلمه ته مې یو کپ چای اچوله یو مې ورته غزل وي میلمه 4 کپه چای وڅښل او 4 غزل مې ورته وي په اخر کې راته وایي چې ماما خفه کېږم خو ما ته پکې وا وا غزل نه معلومه تاسو داسې غلي ناستې دلته دا کېږي لږ وا وا لږ دا د شاعر دپاره خو نور هېڅ نشته صرف لږ دا درکوئ یاره یو تر بله زده کوي د دنیا دود دی یو تر بله زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی زه د خوشحال بابا په دغه شعر خپل استاد محترم زه د خوشحال بابا په دغه شعر خپل استاد محترم بلکې یوازې زما استاد محترم نه بلکې تمام تحصیل کاټلنګ استاد محترم پروفیسر ګوهر نوید صاحب ته خواست کوم چې راشه او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي ډېر ګران مشران شاګردان شاعران استادان او ښکلي خلک پروفیسران د ویلو لپاره خو زما په خیال باندې بس یو نیازک خان پاتې دی یو اوتر پاتې دی د هغې خبره به خلک اوري ایوب زما خو بالکل دلته کې خبرې اترې چې کوم دي نو ډېر ښکلی ترنم زمونږ دغه بچي وکړو عبدالله هم رښتیا راغلی دی یو غزل به هغه هم په ترنم باندې وایي نو خبرې اترې بالکل نه کوم جمریز صاحب طارق صاحب مرشد او دغه ټول خلک چې دلته کم ناست دی هغې ته مبارکي وایم خالد او دا بل زمونږ ملګری حمید الله او دا ټول کشران چې کم ناست دي ډېر ښکلی کمپیرنګ او دا چا چې وا وا وکړو د دوی لپاره بیا وا وا او ډېر ښکلی زبردست دا ده بیا وا وا بیا وا وا بیا وا وا جانانا بس کرا پخلاشا جانانا بس کرا پخلاشا سالو په سر مې خوال راشا دې زخمی زړه نه مې دوا شو که یاري کړې کاټلنګ ته راشه که یاري کړې کاټلنګ ته راشه او لارې دي تنګې یاران غیږ په غیږ ورځي نه او که یاري کړې کاټلنګ ته راشه او لارې دي تنګې یاران خوله په خوله ورځي نه ښه جي بله درته وایم څوک په علاج مې نه پوهېږي څوک په علاج مې نه پوهېږي مرض مې ورځ په ورځ زیاتېږي زړه مې جانان نه صبرېږي او ریبار مې غلی غلی کېږي لکه زما په سر چې یار رټلی وینه څومره ښایسته زما جانان دی په خوی خصلت کې عالیشان دی او په ما د خپله ځانه ګران دی څومره ښایسته زما جانان دی په خوی خصلت کې عالیشان دی ما ته د خپله ځانه ګران دی جمریز صاحبو په ما یې زر ځله احسان دی او چې جانان خپل کلی پرېږدي او ما له راځي نه د آخري طرف بیا کښېنمه چې دا زړه مې رات نه قلاریږي دا زړه مې رات نه قلاریږي تا پسې هر وخت جړیږي یا خدایا دا به څه چل کېږي لالیا سخت ساړه مې کېږي او غېږه بلستن که ما در پټه کړه مهینه السلام علیکم